بسم الله الرحمن الرحیم. دا ورور پوښتنه کوي بعضې حاجیان د احرام لنګ په کمربند باندې تړي، پر دې دم لازمیږي او که نه؟ د احرام لنګ په کمربند باندې تړي، نو کمربند چې دی که عامه رسۍ بیا خو مشکل نه لري، او که داسې وي چې ګنډلی شی وي نو په هغه کې بیا علماو دوه صورته ذکر کړي دي. یو صورت دا دی چې کمربند لنګ خپله وتړي، سربیره بیا دا پر وتړي، په دې مازې مضبوطه کړي، په هغه صورت کې بیا مشکل نه لري. او که داسې وي چې هغه یې نه وي تړلی لنګ په دې باندې وتړي، په هغه صورت کې بیا دا عمل مکروه دی. درې خبرې مې وکړې. که چیرې داسې وي چې دا عامه رسۍ وي په دې کې ګنډلی نه وي، بیا خو هېڅ مشکل نه لري. که چیرې دا ګنډلی شی وي نو بیا دوه صورته دي. یو صورت دا دی چې دا لنګ په د هغه باندې وتړي، دا مکروه دی. یو دا دی چې لنګ خپله وتړي، په دې مازې سربیره دا پر وپیچي، په دې مضبوطه کړي، په دا صورت کې بیا مشکل نه لري. دا ورور وایي کله کله په میوو کې لکه امرود یا داسې نور چینجي وي، داسې میوه او یا ورسره چینجي خوړل څنګه دي؟ چینجي خوړل خو نه دي جایز چې ژوند پکښې کې وي، حرکت وي. البته دا میوه خوړل جایز دي چې چینجي ځینې ایسته کې، میوه خوړل چې دي هغه جایز دي، خو چینجي خوړل د هغو خوراک جایز نه دي. بعضې خلک په دې کې مساهله کوي، بس وایي دا د میوې چینجی دي، پروا نه لري. دا غلطه ده، بلکې دغه به ځینې ایسته کوي، میوه بیا خوړلی سي، په هغه کې مشکل نشته. او یا زره کالدارې مې په یو چا باندې دي، 2 کاله کېږي، زکات خو به نه وي را باندې. زکات که نور نصاب روي نو د دې پیسو زکات هم در باندې دي، خو چې هر وخت دې پور واخیستی نو د دغه پیسو د هر څو کلونه چې تېر سوي دي د هغو کلو زکات به د دې مقدار دا ورکوې، چې کله دې واخیستلې بیا به د دغو کلو که 2 کاله وي که 3 کاله د ټول زکات به ورکوې. 5 کاله کېږي چې د سترګو تکلیف لرم، دعا راته وکړه، الله جل شانه دې شفای کامله درته نصیب کړي. د سورة القاف دغه آیت دی، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. دغه آیات کریمه د سترګو لپاره مجرب دی چې د لمانځه وروسته یې 3 ځلې یا 5 ځلې یا 7 ځلې وایه، په ګوتو باندې دموي او ګوتې په سترګو باندې تېروي، الله پاک به شفا درکړي. چې مې فرمایا د علماء دین در این مسئله، اگر شخصی روزدار یا در ماه مبارک رمضان سنی او یا گلی او چرکی شود و بلغم تیر شود، ای روزه میش کند یا خیر؟ اگر اینمی بلغم از دهن کس بیرون شود و پس او را دوباره در دهن داخل کنه، تیر کنه، در ونمو صورت روزه میش کنه. و اگر در از دهن بیرون نشوه، در داخل دهن باشه، او را تیر کردن مکروه است، اگر تیر کرد روزه نمیش کنه. مفتی صاحب محترم، تکبیر اولا الى کدام سطح نماز اثر است مهربانی کنید؟ مختلف اقوال است، تا وقتی که قرائت شروع نشده اینمی یک قول است، تکبیر اولا است. کسی که شریک شد فضیلت تکبیر اولا را گرفت تا اختتام سورة الفاتحه، که سورة الفاتحه ختم نشده باشه، کسی که آمد شریک شد فضیلت تکبیر اولا را گرفت تا اختتام قرائت. اینمی قول هم است و راجح قول اینمی است، زیرا که در اینمی قول وسعت است. تا وقتی که امام به رکوع نرفته شما شریک شدی، اینمی تکبیر اولا است. انشاءالله در اینمی فضیلت تکبیر اولا است. پنځلس کاله مخکې یو ظالم زما پلار په شهادت ورسولو. زما پلار ملکي سړی و، اوس زه د هغه قاتل څخه دیت اخیستلی سم، څنګه وکړم؟ محکمې ته ولاړ شه، په محکمه کې یې تا او دی یوارې سره ثابته کړي چې د ستا پلار قاتل کړی دی که نه.
دوهم د ستا پلار پر کوم بنیاد قتل کړي دي ملکي و که نو ملکي د هغه دوه چې ثابته سول بیا به نو محکمه تا ته ووایي چې ته اوس د دیت حق لرې که نه. مولوي صاحب له بل ولایت څخه راغلی یم او دلته ناولده یم، نوی کار ته مو شروع کړی ده. کوم اعمال وکړو چې رزق مو پراخه او د خلکو له شر نه او فتنو نه الله جل شانه امان راکړي. د خلکو د شر او د فتنو د هر مخلوق د شر او د فتنې څخه د حفاظت دپاره سهار او ماښام دا دعا وایه: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. درې وارې سهار وایه تر ماښامه به د هر شر څخه د هر شي، یوازې د انسان نه د هر شي د شره به محفوظ یې. ماښام یې وایه د سهاره به د هر شر څخه د هر شي محفوظ یې. او په رزق کې د الله جل شانه پر آخر راولي نیت اصلاح کا. یا الله زه راغلی یم د دې لپاره چې حلال رزق پیدا کړم. حلال رزق پیدا کول دا د اسلام په اعمالو کې یو مهم عمل دی. پر دې باندې الله پاک تا ته ثواب درکړي. طلب الحلال فریضة بعد الفریضه. د اسلام تر فرایض وروسته بل فرض د انسان پر ذمه باندې حلال رزق پیدا کول دي. نیت اصلاح که ورته یاو او تر نیت را وروسته دوهم استغفار په کثرت سره وایه. د استغفار په وجه باندې الله جل شانه د انسان په رزق کې برکت ورکوي. مفتي صاحب محترم مخ ته راسه، لاره ورکړه مفتي صاحب راکړه. مولوي صاحب حافظه مې ډېره ضعیفه ده، ډاکټر ته مو هم مراجعه وکړله او طبي دوا هیڅ مشکل نه و. کوم اعمال وکړو چې قوي سي؟ ګناه پرېږده. چې کله انسان ګناه پرېږدي الله جل شانه حافظه ورته قوي کوي. امام شافعي صاحب وایي استاذ ته مې شکایت وکړي ما ول حافظه مې کمزورې ده، هغه راته ویل ګناه پرېږده. شکوت الی وکیع سوء حفظي فاوصاني الی ترک المعاصي. په خاصه توګه بیا د سترګو حفاظت، دا سترګې که وساتل سي حافظه ډېره انتها چارج اخلي او څومره چې سترګې غلطې استعمال سي دومره حافظې چارج ختموي. دا یو. او دوهم دا د سیدنا امام اعظم رحمه الله دعا اللهم طهر قلبي اللهم طهر قلبي، دا تر هر سهار و ماښام اووه ځلې وایه. الله جل شانه جنت در نصیب کړي آمین. ما یو ځای لمونځ ورکړي چې لمونځ مې کله ورکړي وروسته مې په یاد سو چې اودس مې نه درلودی، اوس کفاره ورکم او که لمونځ راوګرځوم. کفاره نه کېږي، لمونځ به خپله هم راګرځئ او خلک به هم خبروي. هره طریقه باندې چې ممکن وي خلک به خبروي چې هغه هم لمونځونه راوګرځي، کفاره باندې غاړه نه خلاصېږي. څه شي؟ کوم ذکر یا یو عمل ده چې سړی د شهوتېدو اعمالو څخه منع کړي. لطفا ثم لطفا یو جالب ذکر راوښیه. دا ذکر نبی علیه السلام در ښوولی دی. نبی علیه السلام فرمایي یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. ځوانانو که په تاسې کې څوک استعداد و طاقت لري، مالی حالت مو برابر وي، واده وکړي، نکاح وکړي. نکاح دا د انسان د شهوت او شهواتو د ګناه څخه د راګرځېدلو ډېره ښه ذریعه ده. که چیرې د چا طاقت نه وي ومن لم یستطع فعلیه بالصوم، که د چا د روژې دغه طاقت نه وي د واده، بیا د هغه لپاره روژه ده. فانه له وجاه، روژه د انسان خسي کوي، د انسان د شهواتو د ګناهو څخه راګرځوي. روژه په بل طریقه باندې نه کېږي. دا چې سهار و ماښام ته پلاونه خورې او روشونه خورې او بیا وایې چې زه د دې ګناه سره راوګرځم، هغه نه کېږي. د سورة الملک فضیلت خو د قبر ساتنه ده له سختي څخه. پوښتنه دا د کوم شخص چې والدین یې ژوندي وي
سورة الملک پسې وایي آیا ثواب یې دوی و بالکل په ثواب کې الله جل شانه هغه چې هغوی ته وبخښي الله پاک هغو ته ثواب ستا سره شریکوي په ثواب کې سترګې تورول له شریعت له نظره سنت طریقه ده بالکل سترګې تورولی سي په دې کم مشکل نشته چې جماعت ته 11 دقیقې پاته وي نو په خالی وخت کې قرآن شریف ویل ډېر ثواب لري او که هغه د مسجد دعا ځکه دعا سنت ده او قرآن شریف ویل مستحب دي کومه دعا د مسجد ته د مسجد کومه دعا یادوي مسجد دعا خو په دروازه کې چې راننوځي وایي بیا د مسجد دعا خو چې راننوځي و بیا وایي اللهم افتح لي ابواب رحمتک هغه خو 10 دقیقې نه غواړي 10 دقیقې به کم کار کوي وایم 10 دقیقې خو دعا نه غواړي دعا خو چې راننوځي و بیا وایي مسجد ته چې راننوته 10 دقیقې پاته دي په 10 دقیقې کې تلاوت وکړه ذکر وکړه نوافل وکړه تر ټولو بهتره چې مسجد ته راغلې سنت طریقه دا د تحیة المسجد وکړه 2 رکعاته شکرانه د مسجد دا وکړه مسجد ته چې راغلې تر هغو مه کښېنه تر څو چې 2 رکعاته نه یې کړي بیا تر هغه وروسته چې کم ذکر تا ته ذکر دعا تلاوت چې کم درته اسانه وویې کړه خو وخت غافله مه تېروه ول طالب ته یو چا وویله ول شبرنج خورې که اوګره طالب یو ځای مېلمه سو هغه ورته شبرنج خورې که اوګره طالب ورته وویل حاجي صاحب زه اوګرنج خورم چې خورم اوګرنج اوګرنج څه ته وایي ول دواړه چې هم شبرنج سي هم اوګره سره یو ځای کې نو اوګرنج ول زه اوګرنج خورم دواړه وکړه هم دعا ووایه هم تلاوت وکړه دا مسله مولا سوال وایي دا هر ګړی پوښتنه مه کوئ په عمره کې د سر خریل په اتاق یا هوټل کې که وکړي مشکل خو به نه لري مشکل نه لري په اتاق یا په هر ځای کې چې خریې خو تر هغو چې سر دې نه یې خریلی ته په احرام کې یې تر هغو به بیا د احرام مخالف کار نه کوې چې سر دې وخري بیا د احرام وځي خرې یې ستا کار دی چې هر ځای خرې ضروري نه دی خامخا چې د څنګه د حرم راوتلې د زتې پر دغه ځای به یې خرې نه هر ځای خریلی سې خو د احرام مخالف کار به نه کوې مثلا سر پټول یا بل کار به نه کوې که چیرې یو خاوند د خپلې ښځې پی یا شیدې څه شي تروشولې تېرې شوې خولې ته راشي سمدستي خوله پرېمینځي په داسې حال کې ښځه طلاق څه شي دا اوس څه شي لیکلي دا اوس څنګه خط دی دا اوس دا خط ویسي ارشیب ته په ارشیب کې کښېږدي چې خلک یې زیارت کوي چې داسې کاتبانو موږ په افغانستان کې لرو طلاق نه واقع کېږي په دې باندې طلاق نه راځي محترم زما دواړې پښې پرې سوي دي په زنګنونو کې زه اوس خپل لمونځ په څه شان سره وکړم په ناستې کې په ولاړې څنګه کوې نو چې پښې دې پرې سوي دي نو په ولاړې څنګه کوې نو په ناستې یې وکړه خدای پاک زما سره هدایت درته وکړي من خواب میبینیم خوابم به حقیقت مبدل میشوه البته خوابهای بد چرا نمیدانیم در خواب ما معلومات زیاد نداریم البته یک چیز است خواب بد را که دیدی علاج اگر میخواهی که خواب بدی شما به حقیقت تبدیل نشوه علاج سینمی است اول وقتی که خواب را دیدی که بیدار شدی چی کنی به طرف چپ اعوذ بالله 3 مرتبه بخوانی طرف چپ 3 مرتبه تو کنی اینمی کنی و دوهم اینمی خواب را به کسی بیان نکنی بس انشاءالله برای شما مشکل جور نمیکنه محترمه د جماعت لمونځ په لاسپیکر کې څنګه دی په داسې حال کې چې आवाज بلال سپیکر اوریدل کیږي په کار نه دی مسلمانان په زیریږي
تر کومه ځایه چې اواز رسیږي بې سپیکره پکار دي که اواز نه رسېدي ضرورت بیا نو سپیکر پکار دي او دا چې خلک یو صف ولاړ وي او سپیکر دي د افغانانو لګول دا مناسب نه دي دا مسلمانان زیرول دي شراب ته پیسې ورکړي تاوان او ګټه چې لري هم لري څنګه دي تفصیل یې وکړه څنګه ګټه او تاوان لري شراب ته پیسې څنګه ورکوي شراب خو خالي پیسې استی شرابي خو حوالې کار کوي نور ګټه تاوان څنګه اخلي تفصیل یې ولیکه یو شخص ته یو کس ښه خوند ورکوي بغیر له شهوته ورته وګوري ګناه لري که نه څنګه سړی دی سړي ته به وګورو سړي ته به وګورو یو هغه سپین ږیری حاجي صاحب دی څه شو هغه سپین ږیری حاجي صاحب دی هغه ته وګوره سپین ږیری حاجي صاحب ته نه ګورې خبره پوه شوې او تا هلته یو ځای سوی غلی کړي وایي زه د بې له شهوته ورته ګورم دا د شیطان دوکه ده دا شیطان سړی خطا باسي وایي ستا شهوت نشته غلطه ده خبره پوه شوې که تا بې شهوته کتل وي یو سپین ږیري ته ورسه کښېنه مور پلار ته وګوره یو سپین ږیری عالم ته ورسه خبره پوه شوې چې په مخ کې نور ځلیږي زموږ ستاسې سپین ږیري اساتذه کرام چې د قرآن او د حدیث نور په مخ کې ځلیږي هغه ته ورسه یو مشر ته ورسه یو شیخ ته ورسه او دا چې تا ډیته کړي یو څوک او وایي چې دغه دی دا شیطان دي خطا باسي وروره بیا به سبا پر ما تاوانوي وایي مولوي صاحب تاوان نه لري دا تاوان لري وروره مې کوه دا څه شي دي کوي عمامه یا لنګوټه په اسلام کې حکم څه حکم دی عمامه په اسلام کې سنت ده احادیث په دې کې راغلي دي په دې باندې پر یو کتاب لیکل شوی دی په اردو کې یو کتاب دی مکمل کتاب دی ټول هغه احادیث راوړي دي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو دا استعمال کړی ده او تعامل د امت پر دې راغلی دا سنت دی د نبی علیه السلام استعمال کړی ده او د دې په فضیلت کې دا تړل په لمانځه کې په لمانځه کې بیا د دې ثواب ډېرېدل په دې کوم روایت راغلي دي ولو که هغه احادیث په یوازې سند باندې محدثینو پر هغه د ضعیف حکم کړی دي خو تعدد د طرق د هغه دومره طرق دي په دومره کثرت سره راغلي دي سره یو ځای کې هغه ډېر دي علماو پر دې باندې دا تحقیق کړی دی چې دا احادیث باندې عمل باید وسي او دا د امت لپاره د عزت یو راز دی باید استعمال